اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هوډ رادیو قدرمن اوریدونکو د ځانګړي بحث قدرمن مینوالو سلامونه احترامات ته خان شینواری یو ځل بیا ستاسو خپل پروګرام کې حاضر دی. قدرمن اوریدونکو نن ورځ هم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د ولسوال صاحب سره ځانګړي بحث چمتو کوو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. په پیل کې ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. تاسو نه مننه چې موږ سره مو دلته مو تشریف راوړی او موږ سره وخت راکړی لپاره د یو بحث الله تاسو ته اجر درکړي. ډیره مننه. د هر څه نه مخکې که خپل ځان د هوډ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وروپېژنئ. زه خو نوم مې صدیق سیلاب دی، د اچین ولسوال یم. دلته اوس د استعفا له حال دنده وظیفه ترسره کوم د اسلامي امارت د طرف نه. څومره وخت کېږي دې ولسوالۍ ته د ولسوال په حیث راغلي او چې راغلی کومې نیمګړتیاوې وي په دغه ولسوالۍ کې او اوس په کوم وضعیت کې دي؟ که لنډ بحث په دغه خپل راتګ باندې وکړئ. تقریبا د موږ دغه شپږمه میاشت روانه ده چې دغه ولسوالۍ ته راغلم. نو نیمګړتیا خو په وخت کې د امارت اول سردو ابتدا نه امارت دغه وطن ته راغلی و، نو بعضې امنیت د هغه نه هم خراب و او خپل منځي مشکلات هم زیات وو او نور داسې د ولس او د امارت ترمنځ داسې پوره روابط هم نه وو. نو اوس الحمدلله اوس انشاءالله مشکلات په 100% کې 80 ته رارسېدلي دي چې د امارت او د ولس ترمنځ هم روابط په 100% کې انشاءالله 90% ته راغلي دي او هغه خپل منځي مشکلات هم بیخي کم سوي دي او هغه بیا هم یو څه ختمه سوې ده انشاءالله پوره امنیت ده، څه داسې نوې مشکلات نشته پکې. د خلکو یادونه مو وکړه دغه سیمه کې د خلکو ترمنځ منازعات ستونزې او ستاسو دلته اداري چوکاټ څومره جوړ دی؟ اداري چوکاټ خو مو اوس ټول جوړ دی انشاءالله، هېڅ مشکل نشته. موږ سره همغه اداره کې ټول هغه د پخواني حکومت مامورین کار کوي، فقط یو ولسوال یو امنیت مدیر او دغه د امارت د خوا نه داود رشاد مسئول ده او محکمه دا د امارت د خوا نه نوي راټاکل سوي دي او نور هغه پخواني مامورین د موږ سره په ښه اخلاص سره کار کوي. موږ هم ورسره ښه په اخلاص سره د دوی هر مشکل حل کوو، وخت په وخت ورسره مجلس کوو، وخت په وخت دلته ورسره کینو، بحث ورسره کوو، اداري مجلس ورسره کوو. نو هېڅ مشکل نشته د موږ او د دوی ترمنځ. اوس داسې کومه اداره چې تر اوسه نه وي فعاله یا مطلب مخکې نه وه فعاله او ستاسو په راتګ سره سم فعاله شوه؟ نو مخکې خو محکمه هم د موږ دلته فعاله نه وه، فعاله سوې ده او یو سرندوالي نه وه فعاله کړې ده او حقوقو مدیر د موږ نه و، هغه هم بیا فعاله کړې ده. دغه ادارې موږ پلې کړي دي، نور ټول انشاءالله فعال یو، داسې ستونزه نه وه پکې. د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دلته مراجعه کوي نه یې کوي؟ نو مراجعین خو دلته یقینا د مو خپلو مجاهدینو ته ویلي دي چې دروازې به مو خلاصې. زه خپله پیره دار هم نه دروم په دغه دروازه کې. هغه مراجعین ټول دلته راځي، فقط کله دغه موږ اداره خلک پکې زیات وي ډک وي، بیا ورته یو څه انتظار وکړي. نور انشاءالله د موږ دروازې هر وخت خلاصې. زه خپله د تر ماښامه پورې په دغه ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوم، ځکه کور مې په لوګر کې ده، ځم هم نه چېرته هم. دلته ماښام ما سره مراجعین دلته کیني او مشکلات یې موږ سره شریکوي. څوک ګیلمن خو نه دي چې کېدای شي داسې ګیله ولري یا مطلب تا ته خپله داسې یو ګونګوسې غوږ له تېر شوي چې چا ګیله کړي چې ګوندې د امارت ورسره ښه رویه نه کوي یا مطلب یره لري، داسې ستاسو تر غوږو تېر شوي؟ نو مخکې به کېدای شي تېر سوي، داسې به چا ویلي، خو دلته وخت په وخت د موږ حیاتان هم ځي، اسلامي امارت د طرف نه ته حیاتان راځي. نو انشاءالله ټول خلک راځي دي. بعضې خلکو مخکې دغسې موږ به غونډې کولې، دغسې به خلکو دا ترس لاره چې یاره امارت هغه پخوا چې چا په وظیفو یا په حکومت کې وخت تېر کړی هغو سره بده رویه کوي. بیا موږ وخت په وخت باندې په دغه ټولو کاریو کې د سپین ږیرو علماو سره مجلسونه وکړه، ورسره مو جلسې وکړې، بس هغوی ته هم ټولو ته اطمینان ورکړی ده چې دغه خلک دغه ترس لري، دغه ویره لري چې موږ پخواني حکومت کې
وظیفه اجرا کړې ده. اوس به موږ امارت به موږ سره بد رویه کړي. موږ پوره اطمینان ورکړی چې موږ که امیر المؤمنین سي عفوه کړې ده نو موږ د امیر المؤمنین عفوې ته لبیک وایو. تاسې د موږ ورونه یې، داسې د تاسو سر مال او زندگی ټولو ته پوره امن ده، هېڅوک تاسو سره زیاتی نشي کولی. نو اوس انشاءالله پوره اطمینان ده، دا ولس ښه پوره په ډاډه زړه باندې خپل کارونه، خپلې وظیفې، خپل کاروبار کوي، هېڅ مشکل هم ورته نشته. د خلکو ترمنځ خپلمنځي لانجې منازعات ډېر دي. نو مخکې یو څه ډېرې وې، خو اوس په 100% کې یا 50% ته رارسېدلي دي. څه ډول ولسي پریکړې کوئ که نه رسمي کوئ د خلکو ترمنځ لانجې؟ ځکه دا ولسوالي خو ډېره زیاته نفوس هم لري. څه ډول فیصلې او څه ډول جرګې کوئ که نه رسمي کارونه کوئ؟ نه، دلته بیا فرق لري. بعضې داسې فیصلې دي موږ یې د کلي مشرانو سپین ږیرو ته لیږو، هغوی بیا ورته انشاءالله فیصله کوي، هغه خلک سره قناعت کوي. بعضې داسې علماو ته یې لیږو، بیا بعضې چې بیخي سخت دي هغه حقوقو ته لیږو، بیا محکمې ته لیږو. او بعضې چې تر قومندانۍ یا جنایي جرم جنایي قومنداني کې جنایي ده، جنایي جرمونه بیا هلته لیږو. مسلې په دغه طریقه باندې حل کوو. بیا رغونه دلته څه ډول روانه ده؟ یا کوم کارونه اوس د پرمختیایي روان دي د بیا رغونې یا پلان کې شته دی؟ ولې نه، نو دلته خو بیا رغونه مؤسسې او ټول کارونه په مخ روان دي. هېڅ نور هم کوشش کوو چې دې خوا ته موږ د ولس خوا ته مؤسسې او د امارت او ټولو توجه دې خوا ته راواړو. هېڅ مشکل نشته، دا ولس خوشحاله ده. دغه ولسوالي د تیر جمهوریت په وخت کې د نامنۍ زیږنده مو او بیا په تیره کې د داعش یوه څپه هم په دغه ولسوالۍ باندې راغله چې د دې ځای د خلکو ډیر کورونه وران شو. دغه ځای د خلکو کورونه چې وران شوي دي یا کډوال شوي بیرته هغه سیمو ته داخل شوي دي، تللي دي، او یا هم اسلامي امارت د هغوی د کورونو په جوړولو کې څه پلان لري یا ورسره کومه مرسته همکاري شوې ده یا نه؟ نو مخکې خو دلته تاسو ته بهتره معلومه ده، په خپله مې یادونه وکړه چې دلته د داعش ډېر ځاله وه. نو اوس یو خو دغه پوره اطمینان ده دغه ولس ته چې دلته هېڅ د داعش بیخي د داعش جرلم نشته. داعش په مکمل ډول ختم دی. کومه چې زه دلته د ما دغه شپږمه میاشت یو پیښه هم نه ده رامنځته سوې، او د امارت هیاتان راغلي دي په دغه ټولو درو کې ګرځېدلي دي، او دغه ولس ته یې د مؤسسو د لارې یا د امارت په خپله د ریاست لري د مهاجرینو د هغې د لارې نه ورسره کومک کوي. هغه کورونه نو که پوره نه یو څه همکاري ورسره کوي چې هغه کورو ته ستانه سوي دي، هغه کورونه ورته یو څه جوړ کړي دي، یو څه به انشاءالله په آینده کې ورته پلان لري چې جوړ کړي. حاصل خیزې ځمکې اچین ولسوالي ډېرې زیاتې لري، د شنو خونو په هکله باندې او یا هم زراعت دلته څنګه د کوم پیداوار لري دلته، او اسلامي امارت څه پلان لري د دې ځای د بزګرانو دپاره د تصفیه شوو تخمونو یا هم د نورو همکاریو؟ نو دلته خو زراعتي مځکې یقینا ډېرې دي، شته دي زراعتي مځکې، خو امارت هم پلان لري د تخمونو لپاره خپل دلته د زراعت مسؤل لري. هغه مخکې هم یو څه تخمونه هم توزیع کړي وو، او د هغوی دپاره بیا یو څه سره او دغه هم راوړي وو، بوټي هم راوړي وو، نیالګي او دا شیان چې په خپل موسم کې ورته توجیه کړي وو. نو آینده کې هم دا پلان لري چې تخمونه د هر شي باندې امارت خپل هغه ورکوي، خپل مسؤل لري د زراعت، نو د هغې له لارې نه بیا دوی سره کومک کوي. صحت څنګه دی دلته؟ کومو ساحو کې کلینیکونه لرئ او دوا د دې سیمې د اوسیدونکو دپاره کافي ده؟ نو صحت هم انشاءالله د صحت بخش هم په ښه ډول روان ده. دلته کلینیکونه لرو، یو خو دلته د اچین او د سپین غر شریکه کلینیک ده، او په عدلخیلو کې په باندر کې او داسې په پیښې خوړ کې داسې کلینیکونه دي، او بعضې بیا داسې سیار کلینیکونه دي. نو انشاءالله په ښه توګه سره روان ده. پیښه کې داسې ټول کلینیکونه دي په خپلو قریو کې. نو صحت هم په ښه توګه سره روان ده، خپل مسؤل لري، هغه باندې موږ غږ کوو، هغه پرې ګرځي. نو یا که شکایت یې موږ ته هغه ولس کوي چې موږ په کلینیک یا دوا نشته یا ډاکټران غیر حاضر کې، بیا موږ هغه مسؤل راغواړو، هغه سره مجلس کوو، هغه خپله ډاکټران او دغه ټول چارې هغه جوړوي، هغه یې برابروي، مشکل نه وي. معرف بخش څنګه دی دلته؟
کومې لیسې او یا هم مطلب څه ستونزې لرئ نه لرئ او د وضعیت د ښه کولو دپاره یې تاسو څه لازمي همکارۍ کړي دي؟ نو مخکې دلته خو معرف یو خو لیسې دي، یو دلته د اچین و د سپین غر شریکه لیسه ده چې په دلته په دې کۍ کې ده او په عدلخیلو کې ده، په داسې په د سړک کې ده، په داسې ډېرې لیسې دي او په ښه توګه روان دي. نن هم زه په عدلخیلو کې لیسې ته تللی یم، خپله هغه شاګردان مې په خپله د خپله مې نظارت ورځنې وکړه، د مو استادانو نه د شاګردانو داسې وخت په وخت ټولو ته ورځو نو په ښه شکل روانې دي او مدرسې مې انشاءالله په ښه شکل روانې دي. تر اوسه پورې خو د امارت 5-6 میاشتې وتلي دي، خو په مناسبت د دغه 6 میاشتو ډېر کار شوی ده. هغه خپل مسؤل لري، بیا چې څوک شکایت لري بیا موږ سره خبره شریکوي، موږ هغه مسؤل راغواړو، هغه انشاءالله بیا ټول دغوی ټول مشکلات ور حل کوي. هغه خپل مسؤل بیا ریاست ته پرې خبر رسوي، بیا ټول مشکلات ور حل کوي. مدرسو په هکله باندې مدرسې کومې رسمي مدرسې لرئ؟ مدرسې خو ډېرې دي دلته ستا دي په دغه کۍ کې مدرسه ده، دلته نږدې او په ساحو کې ډېرې مدرسې دي. نو اوس به کومه یو موږ یاده کړو، خو ډېرې دي او مدرسې تقریبا د لیسونه بیا مدرسې ډېرې دي او شپني طالبان به هم لري، د شپني طالبان هم لري. د دوی د عشې دپاره یا مطلب د خوراکي توکو دپاره کوم خیریه بنسټونو سره یا مطلب د اسلامي امارت د ادارې د طرفه څه ورکول کیږي؟ نو تر اوسه پورې خو دوی سره دغه خپله چې نه ورکول کیږي، خو تر دې نه وروسته به امارت خامخا دې ته پروګرام لري او د دوی دپاره به څه ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. د اچین ولسوالۍ محترم ولسوال سره نننی باس دی. ولسوال صاحب د خلکو د مراجعې په هکله یو ځل بیا راځو. کیدای شي ځینې خلک اوس هم دا یره لري، ډار لري چې اسلامي امارت به دوی ته په ښه توګه باندې کار ونه کړي. دا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې دندې لرلې، هغوی یو قسم اوس هم د ویرې په حیث باندې د اسلامي امارت دغه نظام ته ګوري. د یو چارواکي په حیث باندې تاسو هغه ته څه ډاډ ورکولی شئ؟ موږ خو دلته په دغه ساحه کې چې دغه د پخوا په حکومت کې کار کوو، دلته خپله د انور په نامه د قاري انور په نامه چې د ډېرو پاڅون کوونکو مشر او یو بل خو د هغه نوم نه راځي، هغوی په خپل منځ کې دا و ما ته دلته عریضه راوړې وه او ما د هغوی دواړو په منځ کې فیصله کړې ده او سپین ږیرو ته مې لیږلي دي او ښه په ډاډه زړه دلته راغلي دي او دغسې ورسره کېناستلی یم چې دا نور مراجعینو سره ما دومره خوږه لهجه نه ده کارولې لکه هغوی سره، ځکه دا بیا به دغسې یو خلکو په ذهن کې داسې راځي چې یاره دا دغه پخواني حکومت یا د پخواني کس ورسره لري. نو د مونږ امیر المؤمنین شافه کړې ده، مونږ ټولو تحفه ده. هېڅوک دا نشي کولی، یو مجاهد دا نشي کولی چې د پخواني حکومت کې چا کار کړی یو هغه سړی وازاروي. که یې چیرې ازار کړي هغه مجاهد به موږ پرې محکمه کوو او دلته به محکمې ته سپارو، محکمه به پرې کېږي. او نور داسې چې څومره پخواني د حکومت خلک دي دلته خلک راسي عریضې وکړي چې دوی موږ ته تاوان راړولی دی، هغه موږ ورته وایي چې دغه پخوا په حکومت کې چې چا وظیفه کړې ده هغه د امیر المؤمنین لخوا نه عفوه ورته شوې ده. هېڅوک حق نه لري چې هغه وخت خلکو باندې عریضه وکړي او دغه پخواني حکومت باندې په جرم باندې دلته وځوروي. که مجاهدین یې وځوروي مجاهد موږ نیسو، هغه نور خلک خو پرېږده پرې محکمه کوئ. نو هېڅ مشکل نشته، ورته پوره ډاډ موږ ورکوو چې د دوی مال اولاد سر هر څه ته امن ده. یو اسلامي امارت دا پالیسي نه لري چې هغه خلک وځوروي، ځکه ټول افغانان دي بس خطا وتلي وو، اوس امارت ورته عفوه کړې ده، پوره ورته اطمینان ورکوو چې دوی به پوره په امن کړي. ډېره مننه. دلته د روابطو او ملګرتیا خبره وشوه. کیدای شي ځینې خلک د امارت د ملګرتیا او یا د روابطو په نامه باندې ځینې خلک وډارئ یا مطلب کیدای شي ځینې تهدیدونه خلکو ته خلکو ورکړي، هغه ویریدلي خلکو ته ستاسو وینا څه ده؟ هغه ویریدلو خلکو ته موږ پوره اطمینان ورکوو. که چیرې څوک دوی ته یا اخطار ورکوي یا یې زوروي او موږ پرې خبر نه وي نو باید موږ ته مراجعه وکړي او موږ خبر کړي. انشاءالله موږ دغه سر و مال دغه سړي نه خلاصوو، هغه سړی به محکمه کوو، محکمې ته به یې سپارو، ځکه چې دا امارت په امارت کې یو عفوه ده چې عفوه یې کړې ده نو باید هېڅوک څوک ونه ځوروي. که چیرې څوک ځوروي دا موږ ورته پیغام رسوو چې وروڼه
وروره دلته مراجعه وکړئ ولسوالۍ ته چې موږ هغه کس راولو محکمه یې کړو یا د تاسو ورځنې خلاص کړو ورځنې مو پوښتنه وکړو چې په څه وجه باندې تاسو ځوروئ ولې مو په عذابوئ هېڅ دغه چاته څوک حق نه لري چې د پخواني حکومت یا د پخواني نظام خلک وځوروي نو یا ورته ضرر ورسوي یا ورته اخطار ورکړي یا ورته زجر ورکړي دا هېڅوک هم حق نه لري. د سقوط سره سره چې اسلامي امارت ته دولت چارې وسپارل شوې د غربت یوه څپه په ټول افغانستان باندې راغله خاصتا چین مخکې هم غریب خلک وو او اوس هم ډېر غریب خلک دي خو د نورو نړیوالو دننه په هیواد کې ځینې خیریه بنسټونو موسسو ځینې بشري مرستې وکړي ښه بیلګه یې د دبلیو ای پی د خوراکي توکو مرسته ده په دغه ولسوالۍ کې په کوم اساس باندې ویشل کیږي آیا په قومي ونډونو او خیلونو باندې که نه د غربت او د فقر د اندازې او سروې له مخې نه دلته موږ په اچین ولسوالۍ کې څومره د دبلیو پی مواد چې راځي دغه موږ پخوا خو به رقم سوي پخواني حکومت کې خو اوس موږ دلته مولوي صاحبان او قومي سپین ږیري راغوښتي دي هغوی سره مو دغسې طریقه جوړه کړې ده چې په قومي لحاظ سره نه ویشل کېږي دا هغه ولسونو کې ګرځي هغه غریب خلک لیکي چې هغوی مستحق دي نو په دغه طریقه باندې موږ ویشو او ورته یې تقسیموو قومي لحاظ باندې نه تقسیموو ځکه قومي دا د قوم شی نه ده دا د غریب شی ده دا د غریب دپاره راغلي دي هغه د غریبانو په هغه باندې ورته تقسیموو په ترتیب باندې دا پوښتنه زه له هر ولسوال صاحب نه کومه دلته په دې سیمو کې ځینې داسې خلک هم اوسیږي چې هغه 200-300 کاله مخکې د نورو ځایونو نه راغلي دي چې حتی هغوی نه اوس د خپل قوم او ټبر هغه ریښه مرکه ده بیا په دې سیمو کې د ونډونو په حساب باندې د مرستې ویشل کیږي او هغه غریب خلک پاتې کیږي یا یې ډیره کم اندازه خلکو ته سپارل کیږي د ولس د طرفه په دې اساس باندې یا دغه مرستو د سروې کوم ضمانت د قومي مشرانو یا مسؤل مؤسسو نه اخلي یا نه نو دا خو بعضې ولسوالۍ کې دغه مشکلات شته ده چې هغه خلک وایي دغه خلک د دې ولسوالۍ نه دي دلته موږ حق نه ورکوو خو د ما خپل نظر دا ده موږ په دغه ولسوالۍ کې ټولو ته حق ورکوو ځکه دغه خلک د افغانستان دي د دغه وطن دي د افغانستان بچیان دي نو باید د خپل حق نه خو محروم نسی نو خامخا دغه ته موږ حق ورکوو چې کوم ځای کې اوسیږي دغه ولس خلکو ته وایي چې دغه خلکو سره به تاسو څنګه چې دا نور غریبان لیکئ داسې به د غریبان هم لیکئ نو خو مرسته کمه وي غریبان زیات وي بیا نو په اندازه باندې ورسره لیکي څومره اندازه باندې ورته څومره چې دا نور خلک لیکي داسې په اندازه هغوی هم لیکي نو د ما خپله نظریه دا ده چې دا د افغانستان بچیان دي باید د حق نه محروم نسی داسې کوم د فقیرو یوه ډله راغلې او د ګیلې په شکل یې دغه ستونزه سره شریکه کړې ده که نه نو کله کله راغلې ده بیا موږ هغه ستونزه تر خپلې وسې او تر خپله حده پورې جای ته رسولې ده د قومي مشرانو خبره مو وکړه قومي مشران اسلامي امارت ته څه ډول خلک د قومي مشر په حیث باندې معرفي شوي دي ولس معرفي کړي دي که نه اسلامي امارت خپله په هغه سیمو کې خپل مشران ځان ته ټاکلي دي نه د قومي مشران خو داسې دي چې پخواني حکومت کې مشران به وو او خپله داسې یو هغه خپلې ټاپې هم جوړې کړي دي هغه ولس په اتفاق کړی ده قومي مشران دي نو بیا امارت هم په مغه ځاړ حال باندې پرېښي دي مغه مشران دي امارت اوس هم هغو سره زه خپله هغوی سره وخت په وخت باندې غونډې کوم ورسره جلسې کوم نو مغه زاړه حال باندې ورسره روان دي مغه قومي مشران دي خپل قوم خوښ کړي دي او موږ ته یې هم ورسره معرفي کړي دي نو بیا څه خبره یې موږ ورسره هغوی سره جلسه هم کوو ورسره غونډه هم کوو نو ټول مشکلات ورسره حل کوو د قومي مشرانو روابط اچین ولسوالۍ د ادارې سره څه ډول د همکار دي نه دي همکار نو انشاءالله 100% همکار دي او موږ هم خپله زه د اچین ولسوالۍ ما انشاءالله په دغه ټول ولس کې څومره مشران دي انشاءالله نه موږ ترې بده خاطره لرو او نه دوی رانه بده خاطره لري نو پوره را سره همکار دي موږ سره وعده کړې چې موږ به د دغه نظام پوره حمایت کوو نو انشاءالله موږ پرې مطمئن یو او هېڅ کوم داسې ستونزه نه ده راغلې د موږ او د دوی منځ ته چې هغه باندې یا سپین ږیري بې عزتي یا سپین ږیرو کوم خفګیان یا کومه کمزوري راغلې او نه د امارت د خوا نه داسې ستونزه ده چې سپین ږیرو د خوا نه امارت کومه بده خاطره نه لري هغه خلک چې په پوستو کې دي د امارت عسکر دي په چک پوینټونو کې دي یا هم په ولسوالۍ کې دي
توصیه مو څه ده د ولسوال په حیث هغوی ته د خلکو سره د روي؟ نو زه وخت په وخت په دې چنګ پوینټونو په پوسټو باندې ګرځم. اسلامي امارت د خوا نه د خپله زه ورته دغه موږ توصیه ده هر وخت ورته چې یو به د ولس سره بده رویه نه کوي، زنانه وي، سیاست وي، هغه موټر به تلاشي کوئ هم نه. که بیا تلاشي کوئ په ډېر داسې انسانیت سره به تلاشي کوئ. نور داسې موټر تلاشي یا چک پوینټ کې ولاړي نو ډېر په ښه انسانیت او په عزت سره به د خلکو تلاشي کوئ یا د موټر، نو باید تاسو نه څوک ازار نه شي. هماغه پوستې چې کوم ځای کې پوستې چک پوینټ نه وي او پوستې نو هغو ته مونږ د امنیت په رابطه باندې توصیه کوو او دا حق هغه نه لري چې یا څوک ونیسي یا یې هلته بندي کړي یا یې راوغواړي. نه، دلته ولسوالي ته خلک راځي عریضه کوي، ولسوال که بیا څوک حاضر نه شي هغه پوستې ته خط لیکي دغه سړی د تاسو په ساحه کې ده بیا ولسوالۍ ته حاضر کړه. نو هغه دا حق نه لري چې څوک چا سره کار ولري یا څوک زجر کړي یا چا سره څوک په عذاب کړي. نه، هغه به خاص امنیت پراته وي، امنیت به ساتي، نور حق نه لري پوستو والا. او دا د امارت پالیسي ده او دا امارت دا پالیسي نه لري چې هر سړی به خودي سر پکې روان وي. د اسلامي امارت دلته په افغانستان کې د قایمېدو نه مخکې څه ډول ګرځېدی؟ اوس چې کوم رسمي کارونه دفتري کارونه دي دلته څه احساس کوئ؟ دغه ژوند او د دې ژوند څه فرق کوئ؟ کوم کې خوشحاله یې؟ نو یقینا دا خوشحاله خو مونږ په غه ژوند کې وو، مخکې په غرو کې وو، خو د ولس دپاره په دغه ژوند کې مو خوشحاله یو. یقینا د مونږ که بیخي دغه وظیفې هم په کور هم کښېنئ امارت، خو مونږ د ولس دپاره په دغه خوشحاله یو چې د افغانستان په ولس باندې ارامي راغله او خیر که یو څه غربت هم وي خو چې ارامي وي او امنیت وي، دغه دپاره مونږ خوشحاله یو. مسؤلیتونه هلته ډېر وو اوس ډېر دي؟ نه، اوس ډېر دي مسؤلیتونه، خو هلته کم اوس ډېر دي. کله کله خو نه وی چې یاره ارمان هغه ټیم وي نو خامخا انسان ده کله کله به داسې خبره کېږي، خو لکه په نسبت د ولس دپاره موږ دغه هغه باندې خوشحاله یو چې په ولس ارامي راشي. یقینا د موږ مخکې د جنګو وخت کې څومره به چې زړه خوږېده په ولس هم خوږېده، ځکه چې ټول مشکلات به په ولس هغه مجاهد خو به یو سر و بس ځان به وایستو نو ټول مشکلات په ولس راتله. نو اوس د ولس دپاره موږ ډېر خوشحاله یو په دغه امنیت ته. او نور کله کله خامخا داسې ډېر مجاهدین وایي چې هغه حالات وایي جنګونه وایي، خامخا مجاهدین هغې ته خوشحالېږي. زه خپل هم نظامي سړی یم په دې له دغه اوس نه هلته ډېر خوشحاله وم. دا یوه پوښتنه وروستیو کې رایاده شوه، دلته دغه خلک تیر جمهوریت کې په یو قسم د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات اموخته شوي وو، د وخت حاکم او چارواکي باندې انتقاد یې کاوه، نیغ په نیغه به یې خبرې او ستغې سپورې به یې کېدای شي یو نیم ټیم کې کول. د خلکو انتقاد هم برداشت څومره دی او د خلکو سالمو نیوکو ته حوصله څومره ده؟ نو انشاءالله حوصله خو د موږ سل په سله ده. دلته زه کله کله سپین ږیري دغلته یا مشران دلته لانجه وي دعوې والا وي، دلته خپل منځ کې سره بګراو سي یا یې بحث او مباحثه کوي، نو بیا زه ورجګ سم، هغوی ما ته وایي چې ته موږ ووایم موږ تا ته څه نه وایي. زه ورته وایم که تاسو ما په تیږه ومړئ زه درته څه نه وایم، خو تاسې خپل منځ کې بحث مه کوئ، خپل منځ کې جنجال مه کوئ. نو انشاءالله سل په سله ده د موږ حوصله. خلکو ته مو پیغام او وروستۍ خبرې به څه وي؟ نو ولس ته مو پیغام دا ده چې د امارت سره په کلکه ودرېږي، ځکه چې دغه 20 کاله یا 30 کاله په دغه افغانستان باندې دا بدبختي روانه وه او خپل منځي مشکلات نه سره حل کړي، خپل منځ کې مشکلات نه جوړوي، لانجې او دعوې او دغو نه تېر شي او خپل اولادونه درسونه مدرسې دغو ته تشویق کړي او په خپله د ښه ژوند وکړي او په ارام ژوند وکړي، له لانجې د دعوې دغو نه تېر شي او خپل اولادونه د درسونو دغو ته تشویق او په ښه توګه ژوند وکړي. دغه پیغام د نو د ولس خو چې په ارام ژوند وکړي او د امارت سره پوره همکاري وکړي او د امنیت دپاره کوشش وکړي. تاسو د لوګرې او شینواري هم یوه غریزه علاقه ده، دلته به کېدای شي په لومړي ځل راغلی، د دې قوم نه کومه داسې ښه خاطره یا هغه خبره چې تا ته مطلب کېدای شي ځان ته شي خندا درولي، هغه به څه وي؟ نه انشاءالله دا خو پښتون قوم د غیرتي قوم ده
او موږ هم اصل نه په لوګر کې بیا د موږ او د شینوارو ډېر فرق نشته، موږ هم اصل نه کوچیان یو. نو دلته د موږ او د دوی ډېر فرق نشته، په لهجه او په دغه رواج کې هم ډېر فرق نشته. او غیرتي قوم د میلمه دوسته قوم ده، بیخي موږ ښه خاطره ترې لرو. ځینې خلک کیدای شي د ولسوال صاحب په هکله باندې ښه نظر ونه لري، یا مطلب ویره هغه کوي، خپل ستونزې به نشي شریکولی، کیدای شي هغه به د ډېرو ستونزو سره داسې یوه رابطه چې تا سره په خصوصي توګه باندې هغه کولی شي شریک کړي، یا ټول ولس ته خپله د تلیفون شمیره یا مطلب 2 شمیرې چې څو وړاندې کوي. نو زه خپله ټلیفون ګرځوم، او د ما ټلیفون داسې هم سوی ده چې بیخي کله کله ټوکه دې پکې ازاد دی. د ما یو ورور دغه راته وایي وایي یو شپون رمه په غره کې روان کړي، یو زړه یې تنګ سي، وایي چې راځئ ولسوال ته ټلیفون وکړه. نو ما شمېره داسې عامه ده، بیخي عامه ده. بیا هم که د هوډ راډیو د طریقې وړاندې کوئ خلکو ته، نو زموږ شمېره د 0 شپږ 150 10350 دا د ما شمېره ده. همیشه د شپې او د ورځې خلاص وي. ډېره مننه چې وخت یې راکړ. خیر اوسئ. تاسو نه مننه چې موږ سره مو مجلس وکړ. تاسو ته اجر درکړي. خیر اوسئ. کور ودان. د هوډ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا و ځانګړی بحث چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د محترم ولسوال صاحب سره مو ترسره کړی و. د بیا حاضرېدو پورې خپل کوربه عطا خان شینواري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.